د کرویشیا په دوهم ستر ښار سپلیټ کې د ماڼۍ رومي امپراتور دیوکلتیان د ادریاتیک سمندرګي په غاړه په څلورمه میلادي پېړۍ کې هغه مهال جوړه کړه چې په خپله یې له واکه لاس واخیست. د 305 کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه واک په خپله خوښه پرېښود او په دې ځای کې چې هغه وخت د روم یو ولایت و او نوم یې ایلیریا و د سمندر په غاړه دا ودانۍ جوړه کړه او پکې میشت شو. دا نه یوازې یوه ماڼۍ وه بلکې په شاوخوا 10,000 متر مربع ساحه کې ګڼې ودانۍ وې چې ډېر شمېر پوځیان هم پکې اوسېدل. که څه هم دې ځای ته د دیوکلتیان ماڼۍ وایي خو عملاً یوې سترې پوځي کلا ته ورته ده. د دې کلا نیمایي برخه د متقاعد امپراتور دیوکلتیان او نیمایي نوره د پوځیانو لپاره وه. د امپراتور مستطیل شکله ماڼۍ په 4 کنجونو کې 4 برجونه لري. د دیوکلتیان ماڼۍ 215 متره اوږده او 180 متره پلنه وه. د پلنو او مضبوطو دیوالونو لوړوالی 38 متره و. له دې کلا ادریاتیک سمندر ښکاري. په دې ماڼۍ کې امپراتور دیوکلتیان یوازې 8 کاله ژوند وکړ. دی په 314 میلادي کال کې ومړ.